حدیث کې راځي صحابه دا خبر ورکړه چې یا رسول الله موږ د یو بل سره مخامخ کېږو بلې سړی مشي کې انحنا به کولی شو د ګټې خلک د اثر کته کول وکړي محمد رسول الله ورته ویل چې نه دغه انحنا د اثر کته کول فقط او فقط رب العالمین د پاره سجده راغله پاره ده د پیر په دربار کې دا کار ونشي د فقیر په دربار کې دا کار ونشي د عالم په دربار کې دا ونشي لاس مچ کول باره کې درې قول موږ ذکر کړي او قول راځي دا چې چیرته هم په درې شرطونو باندې عادت مستمره به نه جوړوي انحنا به کې نه مصافحه به ترکیږي نه تندې مچ کول جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان ابن مظعون مچ کړي دی د جعفر ابوبکر د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مچ کړي دی سر مچ کول جایز دی عائشه رضی الله عنها محمد رسول الله مچ کړي د بدن بل ایسخ کول د جایز دی اسید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تشخ کول کړي په کول د نشتا ځکه یو خو په دې کې انحنا راځي او بل دقه شانه کله چې انسان د چخ په کولې کوم روي چې بګیدي کې راغلي دي نو علماء دا خبر ذکر کړي د چې ام ابان په نامه زنانه د واغه مجهوله را او دریم دا عمل د غیر مسلم په وخت کې خلکو اسلام نه راوړي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل کړي په هغه وخت کې په خپل کېږي چې انحنا په کې ونشي نه هغه په کوم صورت چې په برا پورته کېږي بار د سر پلو او دا خو ممکن نه ده څومره د کمال صفاتونه چې دي هغه ټول رب العالمین د لپاره ثابت دي الله عز وجل د هر قسم نقصانونو نه پاک دی عیبونو نه پاک دی کل المنه د رب العالمین د کل صفاتونه